الله وی اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا. یعنې چارپایان خپل زمن نه وژني. تاسو فکر کړی به کله غوا چې راخوشي شي او بچی یې پروت وي په خانه کې ګرځي، ټوپ تر اچي، آس ټوپ تر اچي، خدای به په خپل لاس باندې مړه کول. واذا الموءودة سئلت خبره بیا را روانه ده. یو صحابي وایي د نبي علیه السلام په مجلس کې ډېر ژړل. نبي علیه السلام پوښتنه ترې وکړه چې همیشه ته ډېر ژاړې. وایي صاحب ما مخکې د کفر په وخت کې یوه ګناه کړې ده، هغه نه ویرېږي چې ما به هغه راته الله معاف کړي که به نه کړي ما. کنې ایمان خو مخکینۍ ګناه یې معاف کوي، خو خوف الهي ډېر شو چې د دین نه خبر شو چې هغه ګناه به مې الله معاف کړي که به نه کړي ما. وایي څه ګناه ده؟ وایي ګناه دا ده زه په سفر تلم، ښځه مې حامله وه، ما په دغه سفر باندې لاړم، لکه مثلا نن سبا لاړ چې بل ملک ته کلونه تېروي. زه هم لرې سفر تللی وم، بېرته چې راتلم 4 کاله غالبا وتلي وو. کور ته راننوتم چې په کور کې یو ښایسته جنکۍ ده او ډېرې ښې خوږې خبرې کوي. دا نوې په خبرو راغلې ده، ډېرې ښې خبرې کوي. ما چې ښځې نه پوښتنه وکړه چې دا جنکۍ څوک ده، نو دا وډاره شو چې مړه بېکي ویلې دا د امسایو د کور راغلی ده. بیا به دا ښځې رانه پټوله، څه ورځ بې لېږله هلته د امسایه کور ته، کله کله به بیا راغله دلته. نو ما محبت ساعت په ساعت ورسره زیاتېدو چې محبت یې ولید دغه ښځې. نو بل وخت کې ما صفت وکړه چې دا خو عجبه جنکۍ ده، عجبه ده. وایي ډېره محبوبه درته ما ویلي ووایي دا د تعلق چې ته تلې دي ما په نس کې حمل و دا هغه ده. وایي ما ته یو وارې د جاهلیت هغه شرم او غیرت مخ ته ودرېده چې ما یې وروسته به بیا بل سړی نکاح کوي، دی خو به په دغه حیثیت هم وژلې. بیا مې ښځې ته وویلې چې دا لور ته کالي ور واغونده، سر ور غوړ کړه، سترګې تورې کړه چې ما مخېلو کړی بوځه. مخکې نه وایي زه لاړم یو غټ کډی مې ویست، ګویی ژور مې ویست. چې کله دا جنکۍ ښایسته جوړه کړه راته چې د کور نه مې ویسته، وایي دا ښځې مې راته ویل چې ګوره چې ظلم خو ورسره ونه کړي، خیانت خو ونه کړي. کله مې چې وایي هغه کوهي ته ور ورسوله، دښته د بیابان د څوک نشته. جنکۍ خو ډېره هوښیاره جنکۍ ده، خو د عاداتو د قوم باندې خو پوه ده چې هغه ځای ولید وډاره شوه. ما ته یې وایي خو ته غېږ راکړه چې پلاره تا نه هېڅ شی نه غواړم، نه ډوډۍ غواړم، نه کالی غواړم، یو شی نه غواړم چې ما مړه نه کړي. وایي یو وارې مې زړه نرم شو، شفقت راغی، پرېږدې وایي. بیا شیطان خبیث په ما حمله وکړه. نو بیا چې دا مې ویني اوس په زور یې ورکش کوم، دې بیا چغې راته شروع کړه، خو سره یې اچوم، بیا مې ماکوی ته ور واچوله او بیا مې د پاسه نه تیږه په مې ور واچوله، دې به نارې کړه چې سر دې رامات کړو. وایي نبي علیه السلام هم په ژړا بنا وکړه، دا ناستو صحابو هم ټولو په ژړا بنا وکړه. داسې د جاهلیت دور و، داسې د وحشت دور و، د ظلم دور و چې الله د رحم تحفه راولېږله، وما ارسلناک الا رحمة للعالمین. نن چې څوک په اسلام نه دي مشرف، د یغو په زړو کې دغسې وحشت ته تاسې نه اورئ په برما او په دغو ملکونو کې چې هلکان علالوي او باقي مرغانو ته ور اچوي په ژوند باندې، د مور په خېټه باندې بچیان ور علالوي. دومره شفقت نشته په زړو کې، زړونه تر سپیو نه تر خرو تر هر چي شي نه سخت دي، ځکه ایمان نشته. چې څومره انسان ایمانداره کېږي، نیک عمله کېږي، په زړه کې به د الله په مخلوق باندې رحم پیدا کېږي، شفقت پیدا کېږي. نو الله د یوه خلکو حال ذکر کوي، لوی تاواني دي هغه خلکو چې خپل اولادونه د ناپوهۍ د وجې نه بې علمه وژل او د خدای د رزق نه یې ځانونه محرومول. دنیا یې برباد شوه او په آخرت کې به عذابونه وي، جهنم به وي، د کفر به ځان ته سزا وي، د دغه قتل به ځان ته سزا وي.
د کفر بې ځان ته سزاوي دي د فتواو بې ځان ته سزاوي چې حلال حرام بللې دي حرام حلال بللې دي د هغو به ځان ته سزا عذابونه خدای پاک